السلام علیکم خوږو دوستانو، ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ و جوړې. خوږو دوستانو، که چیرته زه راشم او له دې برخې نه خپل فیسبوک راخلاص کړم، په فیسبوک کې خوږو دوستانو تاسو ته به ډېر زیات شمېر پوسټونه داسې په مخه باندې راځي چې هغه به یا په انګلیش کې وي او یا به په بله ژبه کې وي. که چیرته خوږو دوستانو تاسو وغواړئ چې دغسې پوسټونه پښتو ته یا د خپلې خوښې ژبې ته ټرانزلیټ کړئ یا ترجمه کړئ، نو دې لپاره خوږو دوستانو په فیسبوک اپلیکیشن کې د یو فیوچر را فالول ضروری دي. خوږو دوستانو دلته وګورئ خوږو دوستانو، دغه یو پوسټ دی په انګلیش کې. که چیرته زه دا وغواړم چې پښتو ته ترجمه کړم، نو دلته وګورئ خوږو دوستانو سی ټرانزلیشن باندې داسې کلیک اخلم او د لږ انتظار نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو چې دغه پوسټ زما سره په پښتو کې ترجمه شو. وګورئ خوږو دوستانو، السلام علیکم. بیا دلته لیکلی ریمایندر: sometimes you can find a shoulder to cry on, but always have the ground to put your head down and share your tears to Allah. معنی چې د خوږو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو یادونه، ځینې وختونه تاسو د ژړا لپاره اوږه نه مومئ، مګر تاسو د خپل سر ښکته کولو او اوښکو تویولو لپاره ځمکه لرئ. نو خوږو دوستانو یو ډېر زبردسته پوسټ و چې زموږ سره پښتو کې را ترجمه شو. همدغسې خوږو دوستانو زه راځم یو بل پوسټ چې هغه په بله ژبه کې وي، هغه غواړم چې پښتو ته را ترجمه کړم او د دغه فیوچر د راپالولو طریقه هم خوږو دوستانو په همدې ویډیو کې مخکې زه تاسو ته درښیم. خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې د مکملې ویډیو په طرف لاړ شو، که چیرې خوږو دوستانو تاسو زموږ د یوټیوب چینل ته نوي یاستئ، مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل یا ګنټې نشان انتخاب کړئ، هلته بیا آل انتخاب کړئ، تر څو تاسو زموږ د ټولو نویو معلوماتي او ګټورو ویډیوګانو نه خبر شئ. همدغسې خوږو دوستانو که چیرې تاسو دغه ویډیو زموږ د فیسبوک په پیج باندې ګورئ، نو مهرباني وکړئ خوږو دوستانو زموږ د فیسبوک پاڼه هم ځان سره فالو کړئ. خوږو دوستانو دلته وګورئ، دا یو بل پوسټ دی زموږ سره او دا نه پوهېږم چې په کومه ژبه دی، چې زموږ سره په چاینیز دی که په هره ژبه باندې وي. اوس که چیرته زه وغواړم خوږو دوستانو چې د دې ترجمه په پښتو کې وګورم، نو دلته وګورئ سی ټرانزلیشن باندې داسې کلیک اخلم. دلته اوس وګورئ خوږو دوستانو څومره منظم دا زموږ سره ترجمه شو. نه پوهېږم چې تاسو ته ووایم چې پوهېږم او که نه. زه د یو شي سره روږد یم، خو له بده مرغه دا تاسو یاستئ. تاسو هیڅکله په ریښتینې توګه د خپل دښمن ترمنځ توپیر نه پیژنئ تر څو چې مات نشئ. نو دغسې وګورئ خوږو دوستانو، نور مختلف قسمه پوسټونه به وي په مختلفو ژبو کې. که چیرته تاسو غواړئ چې د هغې ترجمه وګورئ خوږو دوستانو، لکه دا یو پوسټ دی خوږو دوستانو: نماز باید در هیچ جای ترک نشود. سی ټرانزلیشن باندې داسې کلیک اخلم. لمونځونه باید په هیڅ ځای کې پاتې نشي. نو دا یې موږ ته هم ترجمه کې. اوس راځو خوږو دوستانو، دغه فیوچر به تاسو په خپل فیسبوک کې څنګه رافالوئ. ډېر اسانه خوږو دوستانو، دغه کونج کې به تاسو د خپل پروفایل عکس باندې کلیک واخلئ، یا دلته که تاسو سره درې خطونه وي، په دې درې خطونو باندې به داسې کلیک واخلئ او بیا به خوږو دوستانو ډېر سمپل دغلته تاسو د سیټینګ نښه درکوي، د سیټینګ باندې به داسې کلیک واخلئ. چې کله خوږو دوستانو د پروفایل برخې ته راغلئ، لږ لاندې به دلته راشي ټرانزلیشن فار پوسټس، دې باندې به داسې کلیک واخلئ او دلته خوږو دوستانو صرف دغه اول نمبر کې خپله ژبه ورته انتخاب کړئ چې کومه ژبې کې غواړئ چې تاسو ته پوسټونه ترجمه شي، نو هغه ژبې ټولې دلته خوږو دوستانو تاسو ته راغلي دي. لکه ما ګورئ خوږو دوستانو دلته کې ورته پښتو انتخابه کړې. داسې لاندې راځم، ته وګورئ زما سره پښتو شته دی، زه ورته پښتو انتخابوم. دا ګورئ خوږو دوستانو ما ورته پښتو ټیک مارک کړي. تاسو چې هره ژبه دلته ورته ټیک مارک کړئ، له دې نه وروسته خوږو دوستانو دې نه به داسې بهر شي، خپل فیسبوک به یو ځل بند کړئ او بېرته به یې راخلاص کړئ. او هغې نه وروسته خوږو دوستانو تاسو چې هر یو پوسټ وغواړئ، نو تاسو ته به په فیسبوک کې صرف سی ټرانزلیشن بټن باندې به کلیک اخلئ او هغه به تاسو خوږو دوستانو ترجمه کیږي. لکه دا یو پوسټ دی خوږو دوستانو، سی ټرانزلیشن باندې داسې کلیک اخلم. نو اوس وګورئ خوږو دوستانو چې دا پوسټ زموږ سره ترجمه شو. خوږو دوستانو که له ویډیو نه هم څه ناڅه زده کړي وي، څه ناڅه معلومات هم ترېنه اخیستي وي، ویډیو مخکې د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ چې هغوی ترېنه هم ګټه واخلي. ښه وخت، الله پامان.